یک تفاهمنامه 16 ماده‌ای جهت کاهش مصارفات گزاف در مراسم عروسی ها در ولسوالی اندر ولایت غزنی به امضا رسید. بزرگان قومی و علما در این ولسوالی هدف از این کارشان را از بین بردن فرهنگ های ناپسند، مصارفات کمرشکن برای جوانان و دیگر مشکلات عنوان می‌کنند. در اندړ ولسوالی متنفذین او علماء کرام ملک صاحبان دا راټول سو او دغسې بدو رواجو لپاره یو د پای ټکی کېدلې لا هم په دې وتوانېدو چې د اندړ ولسوالۍ په دا 600 کسیزه کلو کې 600 کلي تقریبا اندړ لري. دا ټولو کلو ته موږ دا ورقې ولېږلې او په هر کلي کې ټولو راسره امضا کړې، د مسجد امام او د کلي مشرانو او ملک صاحبانو د ټولو امضا کړې. په دې ته ژمن سو چې دا موږ عملي کوو. په دې کې خاص د منکراتو د مخنیوي په خاطر او له موږ سره چې کله امارت د دې د عملي کېدلو ژمنه کوله، خپل محترم ولسوال صاحب له موږ سره خبر وکړي چې شرط مطابق موږ دې ته ژمن یو، له تاسو سره په دې کې همکار یو. جوانان در این ولسوالی این اقدام بزرگان قومی و علما را می‌ستایند و میگویند که به خاطر مصارفات گزاف عروسی یا راهی مسافرت شده و یا هم به صدها مشکلات دیگر روبرو می شوند. لدغو تړون څخه موږ راضي یو، تېرخوښ یو، ځکه چې دلته د موږ ځوانان له حده زیات مجردان دي او مجردي ژوند کوي او د یوې ناوې یا د کور د ژوند د جوړولو په خاطر باندې د پراخ مسافرت ژوند کوي، مسافري وی کوي. همداسې دلته دغه ناوړه رواجونه، دغه ناوړه دودونه دا واقعا د ځوانانو د غاړې یو دروند پیټی ده. فقط دغه لپاره مسافري کوي چې دوی هلته د ولورو د دې شیانو لپاره دومره ډېرې پیسې دوی هلته وګټي او پیسې راوړي. خو دغه که اوس چې دغسې تړون وسي نو دغه ځوانان به اکثریت تعلیم هم وکړي، تعلیم ته ورخلاص هم سي او دغه د دوی د اقتصاد لپاره یوه ډېره غټه ذریعه ده. از سوی هم مسئولین این ولسوالی میگویند که در تطبیق این تفاهمنامه بالای مردم کوشش خواهند کرد. په د امارت هم داسې مکتوبونه چې لیدلي دي چې قومي مخور علما کرام باید کوشش وکړي چې هغه دودونه یا رواجونه ولو که مباح وي خو چې هغه باعث د مشکلاتو ګرځي باید مخنیوی وشي دغه رواجونه. نو موږ انشاءالله الرحمن په دغه تړونو کې له ولس سره همکار یو، د دغه په عملي کولو کې به انشاءالله همکاري وکړو. قابل یادآوری است که در این تفاهمنامه 16 ماده‌ای بزرگان 600 قریه ولسوالی اندر اشتراک کرده بودند که در آن از کاهش مهریه گرفته تا روند برگزاری مراسم عروسی ذکر شده است.